Bismillahirrahmanirrahim. Start in the name of Allah, entirely merciful, specially merciful. Assalamu alaikum, my dear viewers, friends, students. I am Johar Imam of Physics Channel. My dear viewers, in today's video will learn simple present tense. So without wasting your time, let's start. Simple present tense. My dear viewers, pananane video ke bamung the simple present tense structure formation da is da kauche simple present tense da de jumla pa kuma tarika judega inshallah bya pa next video ke the simple present tense usage haga is da kau. Now my dear was simple present tense structure ya formation da dir easy right. The total novel the munsara subject. My dear was دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې په سمپل پریزنټ ټینس کې دا سبجیکټ دا ډېر امپورټنټ دی خام په سمپل پریزنټ ټینس کې زموږ سره چې کوم دا سنګولر سبجیکټ او دا پلورل دا ډېر اهم کردار لوبوي نو د دې دپاره تاسو له پیژندل پکار دي چې سنګولر سبجیکټ کوم یو دی او پلورل سبجیکټ کوم یو دی کله چې تاسو په دې باندې په صحیح معنو سره پوه شئ نو بیا به انشاءالله په سمپل پریزنټ ټینس کې څه مشکل نه لرئ څنګه خاوس چې کوم دی زموږ سره دا سبجیکټ دا په ټو ګروپ کې ډیوایډ شوی دی نمبر فرست لا مونږ وایو سنګولر سبجیکټ او نمبر سیکنډ لا مونږ وایو پلورل سبجیکټ بس دا د ځان سره نوٹ کړئ او په دې باندې ځانونه ښه پوه کړئ په سنګولر سبجیکټ کې زموږ سره راځي هی شي ایټ او سنګولر نیم سنګولر نیم مین یوه نامه لکه فور ایگزامپل علي زاهد ایٹسیټرا او په پلورل سبجیکټ کې زموږ سره راځي آی وی یو دی او پلورل نیم مین چې د یوې نامې نه زیاتې نامې وي لکه موږ وایو چې علي اینډ زاهد ایٹسیټرا نو my dear viewers که تاسو په دې باندې پوه شئ نو انشاءالله چې په سمپل پریزنټ ټینس کې بیا دومره مشکل نشته ډېر ایزي ټینس دی ښه اوس چې پازیټیو یا افرمیټیو سینټینس چې ورته مونږ وایو هغه به مونږ څنګه جوړو په سمپل پریزنټ ټینس کې نو my dear viewers درته وایي چې که چېرته سبجیکټ زموږ سره سنګولر و مین هی و شي و ایټ و یا سنګولر نیم و نو بیا به تاسو ډایرکټ ایکشن ورب لګوئ ایکشن او د ایکشن سره به څه اضافه کوئ ایس یا ای ایس او د دې نه پس اوبجیکټ یا کمپلیمنټ څومره ایزي دی مین بس ټول درې څیزونه پکې راځي سنګولر سبجیکټ سره چې کوم ورب مونږ استعمالوو د هغې سره به ایس یا ایس اضافه کېږي او اوبجیکټ یا کمپلیمنټ لکه په دې مثال کې هی اوس دا زموږ سره سنګولر سبجیکټ دی گو زموږ سره اوس دا ورب دی او د رول په مطابق ایس اضافه ورسره وکړه نو ګوز شو هی ګوز ټو سکول دا زموږ سره کمپلیمنټ شولو نو my dear viewers څومره په اسانه طریقه جوړه شوه بس صرف دغه دوه درې پوینټونو باندې ځان پوهول دي نور په سمپل پریزنټ ټینس کې دومره څه نشته سیکنډ ایگزامپل شي زموږ سره سبجیکټ شولو کلین زموږ سره ورب شولو او ایس چې کوم دی دا د رول په مطابق مونږ ورسره اضافه وکړه نو شي کلینز د روم زموږ سره اوبجیکټ شو نو هغه کمره صفا کوي همدغسې my dear student it rains today په دې کې دا ایټ زموږ سره سبجیکټ شو رین زموږ سره ورب شو او ایس هم ورسره د رول په مطابق اضافه وکړه نو رینز ټوډے نن دا کمپلیمنټ شو نو my dear اوس دلته اوس سوال دا پیدا کېږي چې دا ایس یا ایس مونږ ورسره ولې اضافه کوو د دې وجه سره نو my dear اوس دا چې کله تاسو سبجیکټ او د ورب اګریمنټ ولولئ نو هلته به تاسو بیا په دې باندې پوه شئ دلته کې چې کله مونږ ایس یا ای اس د ورب سره اضافه کړو نو دا ورب زموږ سره سنګولر شو او دلته سبجیکټ هم سنګولر دی نو د دې وجه نه دا ایس یا ای اس اضافه ورسره کېږي او کله چې دغه ایس یا ای اس د ناون سره اضافه شي نو هغه بیا پلورل شي نو دا هم اوس یو پوینټ دی نو my dear students دا و د افرمیټیو یا د پازیټیو جملې جوړولو طریقه د سنګولر سبجیکټ سره اوس راځو پلورل سبجیکټ لا my dear students په پلورل سبجیکټ کې زموږ سره آی وی یو دی او پلورل نیم دی اوس فور ایگزامپل
I play cricket. I زمونږ سره subject شو. Play زمونږ سره verb شو او cricket زمونږ سره object شو. همدغسې second example we arrange the party we زمونږ سره subject شو arrange زمونږ سره verb شو او party زمونږ سره complement شو. You write a note. په دې example کې you زمونږ سره subject write verb او a note دا زمونږ سره object شو. My dear viewers دا پوینټ د ځان سره نوٹ کړئ چې د plural subject سره د verb سره اس هیڅ اضافه نه کېږي بس simple verb به وي لکه څنګه په دې example کې استعمال شو play arrange او write. نو دا و د simple present tense د affirmative یا د positive جملې جوړولو طریقه د singular subject سره او د plural subject سره. اوس راځو negative structure لا. په نیگیټیو سټرکچر کې مای ډیر سټوډنټس مونږ به ګورو سبجیکټ لا هماغه سبجیکټ بیا زمونږ سره په ټو باندې ډیوایډ شوی دی سینګولر سبجیکټ او پلورل سبجیکټ مای ډیر ووز کله چې زمونږ سره سبجیکټ سینګولر وي نو بیا به مونږ نیگیټیو سټرکچر په دې طریقه باندې جوړو سینګولر سبجیکټ کې زمونږ سره راځي هی شي اټ او سینګولر نیم Singular name mean یا ونامه لکه مونږ وایو چې زاهد plays cricket عثمان writes a letter etc. نو my dear who was کله چې زمونږ سره سبجیکټ سینګولر وي او مونږ نیگیټیو جمله جوړو نو بیا به مونږ د سبجیکټ نه فورن پس ډز لګاو او د ډز نه پس به بیا مونږ نوٹ او په نوٹ پسې ورب او د ورب نه پس بیا اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ. اوس مای ډیر اوس که تاسو دلته کې پام وکړئ نو د ورب مونږ فرسټ فارم لګاو په نیگیټیو سټرکچر کې د دې وجه دا ده چې دا کم ایس یا ای ایس مونږ د ورب سره لګاو په سینګولر سبجیکټ کې نو هغه دلته راشي دولا او دا ډو دس شي نو د دې وجه نه د ورب سره بیا ایس ایس اضافه نه کېږي لکه اوس په دې اگزامپل کې هی does not play cricket هغه د کرکټ نه لګي اوس مای ډیر ووز کوم داسې وویل چې هی does not plays cricket نو دا به رونګ وي نو دلته به ډیر خیال کوئ چې د ډز نه پاس بیا مونږ د ورب سره ایس یا ایس اضافه نشو کولی سیکنډ اگزامپل کې she does not wash the clothes my dear ووز شي زمونږ سره سبجیکټ شولو ډز زمونږ سره ټو بي ورب شو ناٹ چې کوم دی دا اډورب شو او واش فرسټ فارم اف د ورب شولو او د کلوت دا زمونږ سره اوبجیکټ شو اوس سټوډنټ به کوېشچن کوي چې سر جي دلته خو د واش سره ایس ایس نه دی لګېدلی د دې څه وجه ده نو مای ډیر ووز لکه څنګه ما درته په شروع کې وویل چې دلته ځکه د ورب سره ایس یا ایس نه دی لګېدلی چې دا ایس یا ایس دلته د ډو سره لګېدلی دی او دا ډو ډز شوی دی بل اگزامپل he it does not cut the tree my dear who was it does not cut the tree mean دا ونه نشي کټ کولی نو دلته دا it زمونږ سره سبجیکټ شولو ډز زمونږ سره tree بي شو not it verb cut verb او د tree زمونږ سره اوبجیکټ شو زه امید لرم چې په سینګولر سبجیکټ سره به د نیگیټیو جملې چې کومې جوړېږي په هغې به پوه شئ اوس راځو پلورل سبجیکټ له مای ډیر ووز مونږ چې کله د پلورل سبجیکټ سره نیگیټیو جمله جوړوو نو هغه آی وی یو دی او پلورل نیم دا زمونږ سره پلورل سبجیکټ دی او د دې نه پس به بیا فورن مونږ ډو لګو دا پوینټ ځان سره نوٹ کړئ چې د سینګولر سبجیکټ سره ډز او د پلورل سبجیکټ سره ډو او د ډو نه پاس بیا ناٹ بیا فرسټ فارم اف د ورب بیا اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ لکه په دې لاندینو مثالونو کې دے ډو ناٹ گو ټو مارکیټ اوس مای ډیر ووز که تاسو وګورئ دې دا زمونږ سره سبجیکټ دی او دا په پلورل فارم کې دی نو بیا پسې مونږ د رول په مطابق ډو بیا ناٹ بیا فرسټ فارم اف د ورب گو او بیا ټو مارکیټ همدغسې په بل مثال کې آی ډو ناٹ ډرنک واټر اوس مای ډیر اوس په دې کې چې کوم آی زمونږ سره دی دا خو تھیوریکل
سنگولر دی خو دا پریکټیکلی بیا په پلورل کټګری کې راځي نو دلته موږ ډو استعمال کړو بیا ناٹ بیا فرست فارم اف د ورب ډرینک او بیا واټر نو مای ډیر واز مونږه په سمپل پریزنٹ ټینس کې نیگیټیو منفي جمله چې کومه دا په د سټرکچر سره جوړولی شو واز اوس راځو انټراګیټیو سټرکچر له په انټراګیټیو سټرکچر کې زموږ سره د سمپل پریزنٹ ټینس چې کوم ټو بی ورب دی ډز او ډو دا به د سبجیکټ نه پړومبې استعمالیږي مین اول به ډو یا ډز وي د هغې نه پس به سبجیکټ وي لکه په افرمیټیو او په نیګیټیو کې به او فرست سبجیکټ و د جملې په د سنټینس په سٹارټ کې به سبجیکټ و خو اوس به چې کوم دی ډو یا ډز وي نو مای ډیر واز کله چې زموږ سره سټرکچر نیګیټیو وي او سبجیکټ زموږ سره سنګولر وي نو بیا به موږ په سٹارټ کې ډز استعمالو د ډز نه پس به بیا موږ سبجیکټ هی شي ایټ یا سنګولر نیم او د هغې نه پس بیا د ورب فرست فارم او د فرست فارم نه پس بیا مای ډیر واز انټروګیشن مارک چې کوم ته مونږ وایو بیا به مونږ هغه استعمالو لکه په دې مثالونو کې ډز هی پلی کرکټ اوس مای ډیر واز که وکتلی شي دې جملې ته نو دلته مونږ ډز دا په سٹارټ کې لګولی دی او بیا د ډز نه پس سبجیکټ راغلی او بیا پلی فرست فارم او بیا اوبجیکټ دی او بیا انټروګیشن ساین چې کوم مونږ والیا نشان ورته وایو نو مای ډیر واز ډز هی پلی کرکټ آیا هغه د کرکټ لګوي دا اوس تپوس دی اوس د دې تپوس جواب په دوو طریقو کې دی چې په پازیټیو کې هم کیدی شي او په نیګیټیو کې هم کیدی شي په پازیټیو کې یس هی plays cricket او په نیگیټیو کې no he doesn't play cricket نو مای ډیر واز د مثال نه به تاسو له پته لګېدلی وي چې کله سبجیکټ زموږ سره سنګولر وي او سنټینس انټراګیټیو وي نو بیا به موږ په شروع کې ډز لګاو بل اگزامپل ډز شي واش د کلوت اوس مای ډیر واز که د اگزامپل له موږ ګورو دلته هم ډز په شروع کې راغلی دی د ډز نه پس بیا شي سبجیکټ راغلی دی کوم چې سنګولر دی او بیا فرست فارم اف د ورب دی او بیا اوبجیکټ دی نو آیا هغه کپړې وینځي نو مای ډیر واز دا و د سوال یا د پوښتنې د جوړولو طریقه په سمپل پریزنٹ ټینس کې اوس راځو مای ډیر واز که چېرته زموږ سره سبجیکټ پلورل وي نو بیا به مونږه لګاو ټو بی ورب ډو او په ډو پسې بیا به مونږ سبجیکټ آی وی یو دی یا پلورل نیم د دې نه به یو راځي او بیا پسې فرست فارم اف د ورب مای ډیر واز د دې نه پس به د ورب فرست فارم لګېږي او بیا به چې کوم د اوبجیکټ یا کمپلیمنٹ او بیا به پسې سوال یا نشان لکه په دې مثال کې ڈو یو گو ٹو اسکول آیا ته سکول لا ځې اوس مای ډیر اوس کا دې مثال لا تاسو وګورئ نو ډو فرست راغلی بیا پسې سبجیکټ یو او بیا ورب فرست فارم او بیا ټو سکول کمپلیمنٹ اوس مای ډیر اوس ډیر سټوډنټان دلته دا تاسو کوي چې دلته کې خو مونږ ډز استعمال کو د ډو دلته ولې راغی دلته ولې ډز نه دی لګېدلی نو لکه څنګه مونږ په افرمیټیو سټرکچر او په نیگیټیو سټرکچر کې وویل چې ډز دا د سنګولر سبجیکټ سره لګېږي او ډو چې کوم دی دا د پلورل سبجیکټ سره لګېږي اوس که چېرته تاسو دا غلطي وکړه او د پلورل سبجیکټ سره ډو ولګولو نو دا ستاسو سوال یا جمله به انټروګیشن سنټنس به ستاسو رونګ وي کوېشن سنټنس به ستاسو رونګ وي نو دلته به تاسو ډېر د فکر کوئ چې د پلورل سبجیکټ سره ډو او د سنګولر سبجیکټ سره ډز اوس مای ډیر اوس بل اگزامپل ډو وی پلی کرکټ آیا مونږ د کرکټ لګاو نو دلته هم
do first راغلو بیا پسې subject بیا پسې verb بیا object او بیا سوال یا نشان. My dear who was دا و the interrogative structure the simple present tense. اوس my dear who was راځو آخري structure لا دا د simple present tense final یا last formation دی last structure دی او دې ته مونږ وایو interrogative structure. My dear who was interrogative structure دا هغه structure وی په کوم کې چې سوال یا هم وی او منفي هم وی من دواړه وي. نو interrogative structure my dear who was دا زموږ سره په دوو طریقو باندې جوړیږي. First my dear who was چې کله subject زموږ سره singular وي نو به لګوو does. For example does the does نه پس به بیا ولګي subject he does he او د he نه پس به بیا ولګي not does he not او بیا به ولګي د verb first form does he not go to school complement او بیا سوال یا نشان. نو my dear who was چې کله construction نوی او does او not دا separate use کیږي نو بیا به not د subject نه راځي او کله چې مونږ contraction استعمالوو نو بیا به مونږه doesn't he go to school. نو my dear who was په دې طریقه باندې چې کومه دا interrogative جملې جوړیږي چې کله مونږ ځان لا ډز استعمالوو نو بیا به نوٹ د سبجیکټ نه پس راځي او بیا به پسې ورب راځي او د ورب نه پس به بیا اوبجیکټ او بیا سوال یا نشان او کله چې مونږ کنټرکشن ډزنټ استعمالوو نو بیا به سبجیکټ او بیا به دا ناٹ دا به لاړ شي ډزلا او دا ډز به ډزنټ شي او د نه پس به ورب شي او بیا اوبجیکټ او بیا سوال یا نشان لکه ډزنټ he go to school. اوس my dear students does he not go to school دلته دا does او not دا ځان لا استعمال شوی دی نو not ځکه د he نه پس راغلی د سبجیکټ نه او دلته دا abbreviation شوی دی شارټ شوی دی کانټراکټ شوی دی نو doesn't he go to school. هم دغه طریقه هم دغه رول د plural subject د پاره هم دی. For example we can say that do you not go to school. اوس my dear who was په دې مثال کې چې کوم دی do زموږ سره دا to be verb دی use زموږ سره subject دی not زموږ سره adverb دی او go زموږ سره دا first form of the او complement دا زموږ سره to school دی. اوس دا په contraction form کې څنګه کېږي don't you go to school. نو my dear who was interrogation sentence دا په دې دوه طریقو باندې جوړیږي. my dear who was دا و the simple present یا present indefinite tense first part. انشاءالله په second part کې به مونږ بیا usage of simple present tense وایو او زه امید لرم چې د simple present tense یا د present indefinite چې کوم دا first parts مونږ وویلو په دې باندې به تاسو انشاءالله ښه پوه شوي وئ که بیا هم څه کوشچن وي څه کنفیوژن وي نو په کامنټ باکس کې لیکلی شئ. زما ویډیو در سره سبسکرایب او لایک کړئ. تھینکس مننه.